د تور غره په لمنو کې یو کلی و چې خلکو به یې خونړي دره بلله. په دې کلي کې یو غیرتي پښتون مېشته و چې نوم یې زرخان و. زرخان چک دنګ توره ږیره او د باد په څېر سترګې لرلې. د هغه ژوند په سختۍ تېرېدو، خو د هغه په کور کې د بختورې د هغه مېرمن مینه او د 2 بچو هلال او سعد هندګانو هغه ته هر غم نه نجات ورکړی و. یو سهار وختي کله چې له د غره په سرونو سپینه ځلا نه وه راغلی، زرخان خپل تبر تېره کړو. بختوره په منډه راغله او د هغه صدر پلو یې ونیوه. زرخانه، نن د غره لور ته مه ځه. بیګا مې خوب کې ولیدل چې زموږ زوړ ښار شینګی او په شنو لوګي کې پټ دی او ته یو داسې ښار ته ننوځې چې بېرته ترنه را نه راوځي. زما زړه دربېږي، نن په کور پاتې شه. زرخان په ډاډه غږ وویل، بختورې پښتون چې په خپل همت توکل وکړي، غرونه ترې لاره غواړي. که نن لرګي را نه وړم نو هلال ته به خپله وعده څنګه پوره کوم؟ هغه ته مې ویلي وو چې نن به ورته د ښار نه نوې څپلۍ راوړم. هلال چې د پلار خبرې اورېدلې په خوشحالۍ یې وویل، بابا، زه ستا تبر درته تر کلي پورې وړم، مګر یو سوال لرم. هلک ولې وایي چې په دغه ځنګل کې د پیریانو بستي ده؟ سعد یې هم په خپلو وړوکو لاسونو د پلار ګوته ونیوله. بابا، ما ته به د هغه غره نه هغه شنې ګاڼې راولي چې بشبکې ځلیږي. زرخان په خندا شو، خپل بچي ورغځول او شینکۍ هر یې د ځنګل په لور روان کړو. هغه نه پوهېدو چې نن د قدرت داسې امتحان ورته ایښی چې د انسان عقل پرې کار نه کوي. زرخان چې کله د ځنګل منځ ته ورسېدو، ناڅاپه یوه توره وریځ په لمر راغله. باد داسې غږونه شروع کړل لکه څوک چې ژاړي. شینکۍ چې تل به ارام و، نن یې په غوسه خپې په ځمکه وهلې. کله به یې سر پورته کو، کله به یې سر لاندې کو. زرخان په حیرانتیا وویل، دا درته څه وشول شینکۍ؟ ناڅاپه شینکۍ خپله رسۍ په داسې قوت وشلوله چې د زرخان لاس یې زخمي کړو. خره د غره یو داسې تنکي لارې په لور وتښتېده چې هلته یوازې اغزي وي او د مرګ سیوری وي. زرخان د هغه پسې منډه کړه. ودرېږه، که ورک شوې نو زه به په تشو لاسونو کور ته څنګه ځمه؟ هغه چې کله د یوې عجیبې غار خولې ته ورسېدو، هلته یو داسې منظر ولیدو چې د هغه وینه یې یخه کړه. شینکۍ د یوې سړې چینې په غاړه ولاړ و، خو اوس هغه هر نه ښکارېدو. د هغه له سترګو شنه رڼا وتله او د بدن پوستکی یې د مار په څېر ځلېدو. هغه د سپینو زرو بوټو په داسې غپونو خوړل لکه ډېر وږی وي. زرخان چې کله بې اختیاري کې د هغه په شا لاس کېښودو، یو هیبتناک غږ په غار کې وغړېدو. ای د هاورو پتلۍ، دا کلونه کلونه زما په شان برونه وړېدي. نن به زه تا ته د خپلې بستۍ قاضي حضور ته وړم. زرخان غوښتل چغه کړي، خو ژبه یې وتړل شه. یو دم ځمکه وچاودېده او دوی دواړه یو ځلېدونکي بستۍ په منځ کې پیدا شول. د کلي د انسانانو نه وو، دا ودانۍ او دیوالونه هډوکو نه جوړ شوي وو او په سرونو یې د جادو چراغونه بلېدل. د کلي خلک په تورو جامو کې پټ وو او مخونه یې نه ښکاره کېدل. زرخان چې د یو لوی تخت مخې ته ودرېدو، د بستۍ مشر چې یو ډېر ویرونکی بوډا و، په غضبناک غږ یې وویل، زرخانه، ستا د خره زموږ د بستۍ یو جادوګر و چې ته پرې ظلم کړی. هغه به تا دلته د تنې لپاره بندي کړی وای، مګر ستا په زړه کې د خپلو بچو مینه دومره پاکه ده چې زما جادو پرې کار نه کوي، خو دلته نه د وتلو لاره یوازې یوه ده. زرخان په غیرت سره وویل، زما مینه، زما تکت دی، وایه څه شرط لرې؟ بوډا وویل، د دې بستۍ لاندې په یوه تیاره کمره کې یو زرین شمار اوسېږي چې زموږ د کلي د ازادۍ کیلي یې په خوله کې ده. د هغه کیلي دې راوړه، نو ته او د ستا جانور به دواړه آزاد شي او دولت به هم درکړل شي. خو که ماتې دې وخوړه نو ستا ښځه او بچي به هم دلته راوستل شي او زموږ غلامان به شي. په کلي کې شپه پخه شوه. بختورې د کلي لارې کې ډېوې پرې کړې او په چغو چغو یې ژړل.
مورې زما د پلار شمراب دل کده هغه به خامخا بیرته راځي زه به د کلي خلک راټول کړم او غره ته به ورپسې لاړ شم. سادیا د پلار پګړۍ په سینه پورې نیولې وه. مورې بابا ماته ویلي وو چې هغه به کله هم مونږ یوازې نه پرېږدي. په لاندني خنده کې زرخان د مرګ سره مخامخ و. ښامار چې کله هغه ولیدو د خولې نه یې د اور لمبې ویستلې. زرخان ته په هغه وخت کې د وختورې خو د هلال نوې څپلۍ او د سادیا کلي په یاد کې راغلی. هغه خپله زنګ وهلې قبر په لاس کې ونیوله او د ښامار په لور یې د الله اکبر په غږ برید وکړو. دا جګړه دا ساعتونو نه وه، دا د ژوند او مرګ وه. زرخان څو ځایه زخمي شو خو په داسې غضب یې په ښامار ګوزرونه کول لکه یو تږی زمری. په اخره کې تبر د ښامار په تندي کې شک کړو. ښامار په یوه لویه چغه سره مړ شو او د هغه له خولې نه یو روښانه کیلي راووتله. لکه څنګه چې زرخان کیلي لاس کې ونیوله ها همتناکه بستي په لړزېدا شوه داسې لکه زلزله چې راشي. د بستي مشر په حیرانتیا وویل ستا مینه تر جدو هم ټکه توره ده. نڅا په یو تیز باد ولوتو او زرخان یې بیرته ځنګل هم هغه ځای ته راوړو. اوس هلته نه شنه لوګي وي او نه هم سرې اوبه. شینکۍ هر یې تر څنګ ولاړ خو په بدن یې د سپینو زریو کڅوړه وه. کله چې زرخان کلي ته ورسېدو ټول کلیوال ورته په حیرانتیا ودرېدل. بختوره او بچې په منډه ورپسې شول. زرخان کڅوړه خلاصه کړه. هغه د سرو زرو د سکو نه ډکه وه. هغه خپلې مېرمنې ته وویل بختورې ستا خوب رښتیا و مګر زما د بچو مینه زه د مرګ له کومې نه بیرته راوړم. هغه د سرو زرو سکې په کلي کې په غریبانو ویشلې او یوازې یې دومره ځان لپاره وساتلې چې ژوند یې پرې ښه تېر شي. شینکۍ بیا کله هم په کارونو نه ګماره بلکې یې په یو ښکلي بند کې پرېښودو تر څو ارام وکړي. له هغې ورځې وروسته په تور غره کې د زرخان د غیرت او د هغه د تلسیماتي حرب کیسه په هر کور کې کېدله. زرخان ثابته کړه چې که د سړي نیت پاک وي او د کورنۍ مینه ورسره وي نو هغه جادوګران او ښاماران هم ماتولی شي. همت مینه او د رزق حلال لټون انسان ته هم طاقت ورکوي چې د نړۍ هیڅ تلسم یې مقابله نشي کولی.